اندازه که مادر صالح و نیک باشه به همون اندازه دخترش صالح نیک باشه. یعنی اسلام په دې باندې حکم کوي چې تاسو د خپل اولادونو ترمنځ هیڅ توپیر مکوئ. در تربیت دختر نقش مادر تا چه حد بارز بوده میتونه؟ نو د والدینو یو له مکلفیتونو یو له وظایفو څخه او له دندو څخه یو دا شمیرل کېږي چې هغوی د خپل اولادونو ښه روزنه او ښه پالنه وکوي. طلب علم بالای مسلم فرض است که در این مسلم هم زن شامل میشه و هم مرد شامل میشه. د لوی او بخونکي الله تعالی په سپېڅلې نامه د ځوانان راډیو قدرمن اورېدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. سهار مو پخیر او هیله ده چې ښکلی سهار مو پیل کړی وي. د معمول په څېر خپله خپرونه مو د الهام دیني او ټولنیزه خپرونه د ځوانان راډیو څخه روند دوستانو بیا پیله شو او هیله ده چې د ورځ د خپرونې تر پای شي به له موږ سره اورېدونکي اوسئ او انشاءالله چې د خپرونې د موضوع په اړه به ډېر معلومات ترلاسه کړئ. د ورځ د خپرونې موضوع د ځوانانو په اړه ځانګړې توګه بیا د نجونو د علم زده کړې په برخه کې د کورنیو مسئولیت دا د خپرونې موضوع درون دوستانو یا نقش و مسئولیت والدین در تحصیل جوانان به ویژه دختران موضوع امروزی برنامه ماست و انشالله که شنونده برنامه باشین. معلومات همه جانبه را به دست خواهند آورد. در برنامه طبق معمول دوستای عزیز استاد احمد فهیم ناصری و استاد هیله رشیدی را در برنامه با خود داریم. انشالله که شما هم تا لحظات پایانی با ما باشین و شنونده تمامی موضوعات برنامه هم انشالله که باشین. نو ډیر مهم په تمه نه پرېږدم لومړی پوښتنه به د ناصري صاحب څخه وکړو چې از منظر اسلام نقش و مسئولیت خانواده در تحصیل جوانان چی بوده میتونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. یقینا کورنۍ او مور او پلار خاصتاً والدین دا د کورنۍ په علم کې د کورنۍ په پرمختګ کې د خپل اولادونو په روزنه کې همدارنګه د تعلیم په څانګه کې دا ډېر مهمه رول لري. قرآن هم مسئولیت څو ځای کورنۍ د مشر ته ورکړی دی، مور او پلار ته ورکړی دی. قرآن فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. یعنې دلته مسئولیت د کورنۍ ده چې خپل کورنۍ د مشران د کورنۍ ده چې خپله کورنۍ او خپل لاس لاندې خلک د جهنم له اوره څخه وساتي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هم الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. یعنی هر یو ستاسو څخه مسئول ده او هر یو د خپل د رعایت یا د خپل لاس لاندې مسئولیت او هغه مکلفیت د په غاړه باندې ده. علم او پوهه په حقیقت کې دا د قرآن رسالت شمیرل کېږي. د اسلام مبارک دین دا د پوهه او د علم دین ده. د اسلام لومړنی وحی یا لومړنی آیاتونه دا په پوهه او په لوستلو سره شروع کېږي. همدارنګه علم او پوهه د اسلام د ارزښتونو څخه هم شمیرل کېږي. په قرآن کریم کې د انسان مادي، معنوي، دنیوي او اخروي، کلتوري، اقتصادي، فردي، ټولنیز او د کورنۍ د ژوند د سمون دپاره او هوساینې دپاره واضح او روښانه لارښوونې شتون لري. په حقیقت کې اسلام د پوهې او د علم او د معرفت دین دی او بشریت دې ته رابولي چې دوی پوهه ترلاسه کړي او علم ترلاسه کړي. علم او پوهه انسان د انسان کرامت او تکامل لوړو درجو ته رسوي. قرآن فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. یعنی ستاسو څخه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کوم کسان ته چې علم ورکړل شوی دی الله به هغوی ته لوړې درجې په برخه کړي او تاسو څه کوي الله پر هغې پوهیږي. همدارنګه قرآن بل ځای فرمایي د پوهه او د ناپوهه ترمنځ توپیر څرګندوي. فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی آیا هغه کسان چې هغوی علم لري، هغوی پوهه لري، هغه او هغه کسان چې علم او پوهه نه لري سره مساوي دي او برابر دي؟ یعنی حقیقتا چې سره برابر نه دي. اسلام علم او پوهه د انبیاو د رسالت یو موخه هم ګرځولې ده. یعنی انبیاو پیغمبران یې دې لپاره رالیږلي دي د انسانانو د لارښوونې دپاره چې د انسانانو ته لارښوونه هم وکوي، همدارنګه علم او پوهه هم ورته ورکړي. قرآن دې مورد کې اشاره لري کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی لکه چې ما ستاسو په منځ کې په خپله ستاسو څخه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسو ته زما آیاتونه لولي، ستاسو ژوند ستره کوي، تاسو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسو ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسو پرې نه پوهېدلې.
د اسلام مبارک دین علم ته په حقیقت کې د خیر په سترګه ګوري. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، وای کله چې الله جل جلاله چاته د خیر اراده وکړي او د خیر نیت ورته وکوي هغه ته په دین کې پوهه ورکوي. ډیره زیاته مننه. د سو کامنتونه د فیسبوک پاڼ څخه هم راخلو. احمد اسام گفتن که آیا تحصیل که زنان را به بیراه بکشاند، زن را بی حجاب و بی عورت بسازد و به بهانه روشنفکری روابط زن و مرد را عادی و از حدود و خط سرخ که اسلام جهت تنظیم روابط اجتماعی میان زن و مرد گذاشته، یعنی عدم اختلاط و غیره مسائل فراگیری، این نوع تحصیل چه درد را دوا می کند؟ این برمیگردد به علم نه بلکه به برداشت شخصی خود انسان ها. یعنی اگر ما مطالعه کنیم ببینیم علم است که انسان به فلاح و کامیابی میرساند. علم سبب سعادت است، نه اینکه انسان به بیراه و باطل بکشاند. در قرآن کریم و همچنان در احکام در تمام علوم خود علم سبب ازی میشه که انسان پیشرفت کنه. پیشرفت به معنای عزیز که انسان بره به راهی که او راه درست باشد، نه راهی که باطل باشد. چون خود علم سبب ازی میشه که انسان درک کنه چی چیز به نفع از او است و چی چیز به نفع از او نیست، چیزی به او ضرر میرسانه و چی چیزی است که او را برش نفع میرسانه. در صورتی که اگر علم سبب ازی شود که انسان بره به راه بیراهه و یا هم برداشت غلط از علم کنه، در حقیقت از قسم طلب علم که هیچ مردم علم حاصل نکنه باز بهتر است. پس اگر ما ببینیم به فضیلت علم همه قسم به خود ویژگی ها و همه قسم فواید معنوی و مادی علم ببینیم، یعنی هیچگاه هیچ دخترخانه می و یا هم هیچ پسر کاری نمی کند زمانی که یا علم طلب می کند و یا هم اینها کسایی میشن که تحصیل کرده می باشند هیچگاه قسم نمی کنند که امو علمی را که به دست آورده توسط از او کار کنند که اینها یا بی حجاب شوند و یا هم کار کنند که منفعتی به اونها نداشته باشد. علم انسان به خاطر به دست میارد که اینها آگاه شوند از خود را بشناسند و بعد از خودشناسی الله بزرگ بشناسد. یعنی علم مانع از این نیست که انسان بره به بیراهه و یا هم چیزهای باطل. این برداشت خود انسان هست. یعنی بعد از اینکه انسان علم حاصل میکند باید یک انسان کامل باشه، این باید آگاهی کامل از هر چیز داشته باشد. یعنی زمانی که انسان علم حاصل میکند و میره به قسم بیراهه، یعنی در حقیقت ما ایرا میتونیم بگوییم که نه تنها ای که علم برش منفعت نرسانده بلکه به خود اینها ضرر هم رسانده. تشکر. یک برادر دیگه ما در صفحه فیسبوک به نام اکبری نوشتن، گفتن که دلیل تمام بدبختی های کشور ما همین غیرت بیجا بودن که نگذاشتن فرزندان به مکتب برون و تحصیل بکنن. سوالم این است که گروه های وحشی که بالای مکاتب و پانتون ها حمله میکنن و دانش آموزان را به قتل میرسانن، آیا اینا مسلمانند یا خیر؟ مگر آموختن علم فرض نیست؟ د یو چا اسلام د هغه په کړنو پورې هغه نه لري. اسلام یو ایمان ده او عقیده ده. یو چا ته مونږ نسولی ممکن ځینې مسلمانان داسې چې هغه کار د کافر کوي خو هغه کافر نه شمېرلی کېږي، د اسلام له دایرې څخه نه خارجېږي. ګرچې عمل به کفري هغه کار به داسې چې هغه به مسلمانان ته په ضرر باندې تمامیږي. مسلمانان د اسلام په حدودو څخه بیرون لکه بې ځایه قتل ګوره دا شراب خوړل په دې باندې سړی کافر کېږي نه، خو عمل ناروا عمل ده، بد عمل ده او مطلق په تاکید شوی ده. بالکل. خو هغه دښمن چې هغه زمونږ تعلیمي مراکز له منځه بیایي، دا یعنی یقیني خبره ده چې مونږ له اوس نه دا دښمن نه لرو. د 50 یا د 80 کلو پخوا راهیسې نه مونږ دا دښمنان درلودل په مختلفو نومونو سره. دا زمونږ تعلیمي ادارې بدنامې شوي دي. کوښښ دا سوی ده چې دغه افغانان له دغه تعلیم او درس څخه لرې واوسېږي. یعنی که تاریخ ته سړی وګوري دغه نږدې وختونو کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې تعلیم جبري په خلکو باندې چا نه لوسته، په زوره به خلک مکتب ته بوله او خلک به مجبوره کول چې ته به حتما ځې تر اومه پورې به مکتب وایي. یعنې زمونږ تعلیمي سطحه دومره ټیټه وه. اوس وختونو کې خو ډېر ښه وخت ده. اوس خو خلک کوشش کوي، خلک خپله مکاتبو ته ځي. یعنې هر چېرته چې یو چارواکی ځي یو ولایت ته یا ولسوالۍ ته، نو لومړنۍ غوښتنه زمونږ د خلکو ورڅخه دا وي چې مونږ ته مکتب جوړ کړه، مونږ ته مدرسه جوړه کړه، یا زمونږ مدرسې سره کومک کوه. او په دې اړخ کې ډېر فعالیتونه هم روان دي، کار کوي خلک، مخلص خلک هم شته. متاسفانه د مخکنی کومنډ هم چې اورور کړی چې تعلیم که چېرته په د ښځې په بې حجابۍ باندې تمام شي یا دا چې په اختلاط نارینه محرمو سره باندې تمام شي، نو هغه به څنګه ده؟ دا یو مرض د هغه کړیو یا د هغه انجیوګانو له خوا نه ده چې هغوی غواړي چې دا زمونږ تعلیمي ادارې
دا له منځه بوځي. یعنی یو شکل د اشکالو د خلک زړه ورته ښه نه کړي. یقینا 100% کې افغانان مسلمانان دي او دوی هغه خپل کلتوري هغه ته ډیر متعقد او په اصطلاح باورمند دي، پابند دي، پیټینګ دي په خپل اعتقاداتو باندې. او همدارنګه هغه کلتوري مسایل هم دوی نه له منځه بیایي. نو د دوی لپاره پکار ده دغه انجوګانو دغه مؤسساتو یا دغه نورو اړخونو لپاره پکار ده چې زمونږ د کلتور زمونږ د دین سره موافق تعلیمي مراکز په همغه شکل سره جوړ شي. نه دا چې یو سړی یو ښځه یا یو خور زیات د علم شوق لري او علاقه لري چې هغه لاړه چې پوهنتون کې درس وي یا مکتب کې درس وي، خو هغې دپاره داسې یو نظام جوړ شوی چې هغه درس مختلط وي. هلته حجاب ورباندې لرې کول ورباندې جبري وي یا دا چې حجاب شرم شمیرلی کېږي ورباندې. نو دغه لامل کېږي چې نجونې خپله پاتې شي له درس څخه، ځکه هغه بیا خپل ځان هلته محفوظ نه ګڼي په هغه پوهنتون یا په هغه درس ځای کې تعلیم مرکز کې. نو لازم دا ده چې د خلکو د منطقو او د په اصطلاح د هر بخش د کلتور سره مطابق منګه تعلیمی مراکز و تعلیمی جایونه خپل جوړ کړو. بسیار تشکر، سلامت باشین. درنو دوستانو د خبرونې وخت پای ته ورسید. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه چې د خبرونې اوریدونکي وای سر بزنین به صفحه فیسبوک و صفحه البته یوتیوب الهام، انشالله که موضوعات جالب را در میافین. خب دوست عزیز، موضوع برنامه فردای ما هم البته میراث برای زنان هست. انشالله که سوالاتی که دارین در ذهن با ما شریک بسازین. در صفحه فیسبوک یک ساعت بعد موضوع برنامه پست می شود. منتظر سوالات شما به برنامه فردا هستیم. تا برنامه بعد، والله مسپارم.